اوس دا یې راوتې ده. سړی وایي یا الله او د چا قرضه دي چې خو د دې بل د فیسبوک کې لیکلي چې یو قرضه ورکړې ده. اوس دا یېره ده ځکه چې هر شی په هوا ده، اوس په انټرنیټ کې دی. تاسو به دا تجربه کړي چې په کومه ورځ دې غریب سره مرسته وکړه اگر که هغه یو ریالي، په کومه ورځ د بیمار خواله ورغلي، او په کومه ورځ د یو عجز انسان ته دې ټلیفون وکړو د هغه سره دې خبرې اترې وکړو، هغه دې خوشحاله کړو. ورب الکعبه ته چې وده کېږي سم خوشحاله به وده کېږي. او رب العالمین خپل بندګان په سخته کې نه پرېږدي. دا خو د آدم بچی دی چې سخته کې دې پرېږدي، الله خو تا سخته کې نه پرېږدي چې کله تا په راحته کې د هغه بندګي سړي څه کړی و. زه یو ورځ پاکستان کې یو مجلس کې یو کس سره میلاو شوم، ښه دینداره سړی، ډېر تقوادار او خبرې اترې شوې د حالاتو دغه. بس بیا یې جدا زه به ورته د دینداره خلک دا تقوادار چې بیا چې د خپل عزت خیال ساتي دا چاته ویم نه. خیر بیا خبره اتره نه وي چې کور کې ماشومه لور مې ده او ډېره سخته بیماره ده، نو ما یې چېرته هسپتال ته هسپتال ته مې بولې دا چیټ را سره 2 هفتونه پروت دی دوا یې نو پیسې دوایي نشته. دا اوس موږ یعنې موږ دې ته بیا په انتظار کې وو چې دا سړی به راشي ما ته به داسې وکړي، دا نه ما لې 10 روپۍ راکړه نو زه به ترې لایو ویډیو هم کوم. بیا اوس خو بله طریقه هم راوتې ده که لایو ویډیو به کېږي، په لایو ویډیو کې بیا زه دله 10 ریاله ورکوم، بیا به خلک زنده‌باد مرده‌باد وایي، بیا به مشهور شي چې پلانې څوک دی. اوس دا سړی چې بچی بیمار دی 2 هفتونه کور کې پروت دی او علاج یې نه کېږي، ولې تعالی الله عقل نه یې درکړی چې څه چل دی چې 2 هفتې نه ماشوم بیمار دی، ولې پلار پې نه دی مین؟ مین دی، ځان پې وژن، مور پې نه ده مینه، ځان پې وژن، علاج یې ولې نه کېږي؟ پیسې نشته. په دې موته نه پوهېږو نو ځان هم په زور نه انګاره کړی دی. که دی موږ لاره کې جدا کړو چې پلانې ته زما رور یې داسې چل دی مسله یاره بس دا وایه پیسې بیانولو ته ضرورت هم نه چې دې ته پوره انټرویو یادي. دا وایه پټې ستا او د الله په منځ کې راز دی او دغه بنده ته خبر شو دا نه چې بیا به دغه کې ورکړي فیسبوک کې. اوس دا یې راوتې ده. سړی وایي یا الله او د چا قرضه دي چې خو د دې بل د فیسبوک کې لیکلي چې یو قرضه ورکړې ده. اوس دا یېره ده ځکه چې هر شی په هوا ده، اوس په انټرنیټ کې دی. نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي. که نور څه نشي کولی لازم نه چې مالي مرسته کې دی یو مسلمان خواله ورشه او سله وله ورکړه، دعاګانې ورته وکړه، خوشحاله یې کړه، هسپتال ته تلو کې ورسره منډه ووهه. د منډې وهلو ډېرې طریقې دي خو چې څوک یې کوي. او دا درته ووایم انشاءالله په تاسو مې امید دا دی، یعنې ګمان به کوم چې تاسو به دا تجربه کړي چې په کومه ورځ دې غریب سره مرسته وکړه اگر که هغه یو ریالي، په کومه ورځ د بیمار خواله ورغلي، او په کومه ورځ د یو عجز انسان ته دې ټلیفون وکړو د هغه سره دې خبرې اترې وکړو، هغه دې خوشحاله کړو. ورب الکعبه ته چې وده کېږي سم خوشحاله به وده کېږي، زړه به دې خوشحاله، زړه به دې باغ باغي چې سبحان الله دې کې یو ژوند پروت دی، خو د هغه چاته معلومېږي چې څوک په دې کې ورننوتی. و چې زه ستا دړ نه محسوسوم، زه به تا سره مرسته څه وکړم، ته زما دړ نه محسوسوې، ته به ما سره مرسته وکړې چې زه تا وینم او په تا سخته یي او زه ورسره داسې دا مخ داسې وران کړم او چې غلی شم لږ ساعت له نو پوه شي چې زه ستا په دړ باندې دردېږم، ځکه داسې خفه شو. او چې کله زه ستا په دړ باندې زه څه نه کوم نو زه به تا سره مرسته څه وکړم. بیا خلک نن سبا خلک وایي دا په هر چا راځي، نو په دې هر چا کې خو ته مې بیا په تا به راتلی شي. الله به دې بنده ته څه وایي؟ وایي زما پلانې بنده بیمار و ته خو یې خواله نه یې ورغلی. اوس خبره دا ده ښه اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده. آیا تا ته پته نشتي که چېرې ته د هغه تپوس
که تا د هغه تپوس کړی وی نو خامخا تا به زه د هغه سره موندلی وی که ته د بیمار خواله ورغلی وی زه به دې هلته موندلی وی د حدیث نه علماو دا فایده راویستې ده او مؤلف دلته د شیخ ابن عثیمین رحمه الله قول ذکر کړی دی شیخ ابن عثیمین وی دا جمله لوجدتنی عنده زه به د هغه سره موندلی وی دلالت کوي چې دا مریض الله ته نږدې دی څنګه نږدې دی الله وی زه به تا هلته موندلی وی او د دې وجې نه علما کرام فرمایي چې یقینا د مریض دعا ښه قبلیدونکي کله چې چاته دعا کوي یا چاته خیرې کوي ولې ښه قبلیدونکي الله ته نږدې دی خیال هم دی که نه ځکه ما تاسو ته وایي چې دا دلیل ډېر باریک دی یعنی د حدیث کې دا نشته چې د مریض دعا ښه قبلي خو یو خبره ترې راوویستې شوه چې الله وایي که ته د هغه خواله ورغلی وې زه به هلته وې زه به دې موندلی وې نو چې الله ورته دومره نږدې دی او هغه الله ته دومره نږدې دی خو الله ورته دعاګانې هم قبلوي که نه نو خیر یې ونه هم قبلوي مریض انسان بعض علماو له دا فایده لیکلې هم ده او بیان کړې هم ده او را به شي انشاءالله دا خبره دې کتاب کې شته په مریض انسان باندې وي ځان دپاره دعاګانې غواړي کله ته چا خواله ورشي که نه او بیماري نو ځان له پرې دعا وغواړه ځکه چې دی الله ته ډېر نږدې دی ولې الله ته نږدې دی داسې تپوس سخته کې او رب العالمین خپل بندگان په سخته کې نه پرېږدي دا خو د آدم بچی دی چې سخته کې دې پرېږدي الله خو تا سخته کې نه پرېږدي چې کله تا په راحته کې د هغه بندگی کړي نه دي پرېږدي دومره وفا والا رب دی چې ته معمولی یاد کې که نه او معمولی عبادت ته وله وکړو سختو کې دې بیا یوازې چېرته نه پرېږدي نو اتم انسان کم یو شو نهم بیمار دعا ښه قبلیږي د بیمارۍ په دوران کې